بیلبو د اډوانچر ګرانو کتونکو کو د دې کهاني لولنۍ او دویمه ایسه تاسو نه کتلې نو لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. دا ډیره زبردسته کهاني ده چې بیلبو څنګه د یو اورین راجا سره اوزي او داغه د خزانه نقشه صرف د بیلبو ته پته وي د به د تورین خزانه د ډریګن نه واخلي او کنه د دوی د پاره په ار قدم باندې مرګوي ځکه چې ارک چې کم وي هغه د دوی پیچکای هغه اصل کې د تورین دشمنان وي د ته په ار قدم خطر وي. ډیره دلچسپ کهاني کهانی د باندې خو لګي دا ویډیو در سره لایک دا چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن در سره آن کړئ چې ردی کهانی دریم سلورم او پنځم پارت هم تاسو ته میلاو شي. کو دا کهانی د باندې خو لګي نه دا نور پارتونه د دې لازمی وګورئ. د کهانی په شروعات کې مونږ ګورو چې بوناګان خپل منزل طرف ته ډیر په تیزی روان وي خو د دوی ته دا پته نه وي چې ډیره غټه خطر زمونږ شاته را روانه ده. دوی لږ مخې ته ورشي په دې ځای کې ګنډال او بیلبو ته د خطرې پته ولګي. ګنډال دوی ته ووایي چې تاسو وګورئ چې آخر دا څوک دي چې زمونږ شاته را روان دي. په دغه ځای کې بیلبو او رده سره یو بونا لاړ شي. دوی د یو غر نه شاته پټ شي. بیلبو ته ډیر زر یو غټ بالو ښکاره شي. دوی چې دا ویني دوی د دغه ځای نه راشد وخی. دوی ته پته را چې د دې بالو مقابله مونږ نشو کولای. که چېرې مونږ د دې بالو په لاس ورالو خو دې مونږ ژوندی نه پرېږدي. دا ټول دوه خپې خپلې او دوه پردی کې او د دغه ځای نه ورمنډه کې خو بالو هم په دوی پسې شاته ورمنډې وخي. دوی ته مخامخ یو کور ښکاره شي. دا ټول ورمنډه کې او دغه کور ته دننه ورننوځي. بالو هم په ډېر تیزۍ په دوی پسې د وژلو دپاره راشي. دا ټول زر زر د دروازه بنده کې په دې ځای کې ګنډال دا خلاصو کې اصل کې مونږ چې کم کور ته راننوتو دا کور د دې بالو دی بلکې دا بالو نه دی. دا یو عام انسان هم نه دی. دا بیون دی او د ار جانور روپ اغستی شي او د ار انسان روپ اغستی شي. ګنډال دی ټولو ته ووایي چې نه شپه به موږ په دې کور کې وکړو. د دې نه بعد ارک چې کم دی هغه هم په دوی پسې په ډېر تیزۍ را روان وي. خو اصل کې دا بالو چې کم دی دا د بوناګان د نه وجل بلکې د دې بوناګانو رکشه کوله د دې ارک نه. ارک چې دا بالو ویني دوی ته ویریږي او دوی د غځې نه واپس لاړ شي ولې چې دوی دومره خطرناک بالو سره په جنگ باندې نشي ورتلی. ایزوک ته خپل ملګرو سره زړې اویلې ته لاړ شي. اصل کې ایزوک د دې ارک لیډر وي. د ده په دې اویلې کې ملاقات نیکرومین سره وشي. اصل کې دا هغه کاله شکتي وي چې د کمې سره دا حبور اصیل وي چې د کبر نه مړه راپاسولی. ته ایزوک ته ووایي چې مخې ته جنګونو کې به ماته ستا ضرورت راځي. په دې ځای کې ایزوک د ده سره لاس میلاو کوي ولې چې دی د تور نه خپله بدله اخلي او ده ته پته ولګي چې دی سره نیکرومین سره که زه میلاو شم نو زه به تور ډېر په اسانۍ مړ کوم. دی خپل ارک چې کم کسان وي دا ټول تیار کړي. بل طرف ته مونږ ته هغه بالو وخی چې هغه په خپل اصلي روپ کې راشي. ټیم د بونو سره ناشتې ته ناست وي. په دې ځای کې ورته بیون دوی ته ووایي چې ارک تعداد چې کم دی هغه ورځ ته ورځه زیاتېږي. دی بوناګانو ته ووایي چې ستاسو مخې ته چې کم سفر دی هغه به ورځ ته ورځه ستاسو دپاره مشکل کېږي. په دې ځای کې بیون د بوناګانو ته ووایي چې ارک چې کم دی هغه زما هم دشمنان دي. زما په شانتې زما نوره قبیله وه هغه ټولو د ارک ختمه کړه. د دې د وجې زه هم تاسو مدد کول غواړم او د دې ارک خلاف تاسو صحت تر کوم. په دې کې سحر د د لپاره سفر له مخې ته خپلې ګوړې ورکړي او څه سامان ول ورکړي او ردو سره دو راولي ځنګل ته. د ځنګل خواته چې دا کله ټول راورسي دو په دې ځای کې دا اراده وکړي چې موږ به دلته کې قدمه به وکړو. دو ایلوین ګیټ ته راورسي. په دې ځای کې ګنډال ته په دې ځنګل کې څه خطره محسوس شي خو ردو سره بله لاره نه وي چې د دې نه علاوه زموږ سره د تلو دپاره بله لاره نشته. په دې کې ګنډال د ځنګل ته مخې ته راشي. د ایلوین مورتی ښکاره شي. دی چې کله د دې مورتی نه دا پاڼې لرکي په دې باندې څه عجیبه غونته سور نشان وي. دته د خطرې ډېر غټ احساس وشي. بل طرف ته بیلبو ته چې کوم رنګ میلاو شوی دغه رنګ د وجې دته هم د دې خطرې احساس وشي چې په دې ځنګل کې ډېره خټه خطره ده. په دې ځای کې ګنډال د نیکرومین د کالي شکتۍ پر راز معلومولو دپاره بهر د ځنګل نه راوځي او دې بیلبو ته او دې ټولو ته ووایي چې دا ځنګل څه عام ځنګل نه دی خو تاسو به د ځنګل په چلاوۍ کې بالکل ناراضي. دا بس تاسو د لارې نه تاسو دا بټکاوئ خو تاسو په خپل منزل باندې سیده ځئ بلکې د دې ځنګل په چلاوۍ باندې به بالکل ناراضي. د دې نه بعد دا ټول دې ځنګل ته ورننوځي او بالکل چې څنګه ګنډال ویلې چې دا ځنګل عام ځنګل نه دی دوی ته برم محسوس کېږي یعنې دوی ته یو شی ډبل ډبل او الټه ښکارېږي. دوی چې په دې ځنګل کې څومره هم سفر وکړي دوی واپس یو ځای ته راځي. د دې مین ریزن دا وي چې د دوی نه لاره غلطه شوې او دوی په آپسه کې د یو بل سره الجاویږي یعنی دوی ته یو په دوه ښکارېږي. په دې ځای کې دوی په جنګ ورشي خو تور دوی شانت کې او دوی ته ووایي چې په موږ باندې څوک نظر ساتي تاسو ټول شانت شئ. په
په دې ځای کې بلبو یو ونې ته بره وروخیږي. دی چې د دې ځنګل نه بهر راوځي د مشرق طرف ته یو لاره ښکاره شي. دی خپل د ملګرو ته आवाज وکړي چې موږ لا مشرق طرف ته تللي دي، خو د ملګري د आवाज بالکل نه اوري. په دې ځای کې چې کله بلبو واپس ښکته راکوزیږي د خپل سلیپ شي او د سیده لاړ شي د یو جولا غټ غونته جال وي. په هغه جال کې دی له پاسه سملي دی چې څو پورې پاسېدو کوشش کوي د دغه ځای کې یو غټ جولا راشي او دی په دې جاله کې راونغاړي. د سره چې د کمبوناګان مرګري وي دغه ټول د جولاګانو په جاله کې رانغښتي او د دې نه بعد د جولاګان د خپلو جالو ته رسي، یعنی د چې کم سرنګونه وي د هغې نه مخکې چې دا ټول ورسي په دغه ځای کې یو جولا د بلبو راخکي. بلبو په صحیح ټیم د دغه نه تلوار راوباسي او د یو جولا په دې مرۍ کې ورننه باسي. په دې ځای کې بلبو ځان آزاد کړي د دې جولا د دې مکړۍ نه. دی چې چارو طرف ته وګوري د ټول بوناګان ملګري دی د دې جولاګانو په جالو کې انختی. بلبو په دې ځای کې خپل رنګ واچي دی چې رنګ واچي دی د قضیې کې غیب شي. د دې سره د دې جولاګانو په خبرو باندې هم پوهیږي. د جولاګانو دا اراده چې موږ جلد سے جلد د بوناګان اخرو. دې ځای کې بلبو یو طرف ته ګټه گزار کړي. دا ټول جولاګان په هغه ګټې پسې ورمنډه کړي. دې ځای کې یو مکړی پاتې شوی د بلبو د مکړی په خپل تلوار باندې مړه کړي. د دې نه بعد د خپل بوناګان ملګري د دې مکړیانو د دې جالو نه آزاد کړي. په دغه ځای کې په بلبو پسې یو بل مکړی راشي. بلبو په ډیر دلیرۍ د دې مکړی سره مقابله وکړي، خو په قتلو کې په دو پسې نور دنیا مکړیان راشي. خو په دې ځای کې بوناګان هم د چا نه کم نه وي. دورورو د ځنګل نه وځي او د مکړیانې ختموي. په دې ځای کې د ایلوین راجکمار نیکولس هغه راشي د دوی د مدد لپاره. تو په چون کې د مکړیانې وجني. په دې ځای کې د دوی د مدد لپاره ټورین په نوم یو جنۍ وي چې هغه هم راشي او دو په ډیر دلیرۍ د مکړیان چې کم دي د دوی خاتمه وکړي. ګرانو کتونکو کو دا کہانی تاسو د دې ځای پورې کتلې د ډیر زیات پارټونه دي. د هغې دپاره دا ویډیو لایک دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دې ځای کې نیکولس د بوناګانو چې کم اتیار ویني د دا مقصد چې د په موږ باندې عملي دپاره راغلي. ډېر د بوناګانو نه دا ټول اتیار واخلي او دا ټول بوناګان د خپل محل ته بوزي. بلبو تی په دغه ځای کې پټ شوی وي. د هغې مین ریزن دا دی چې د بلبو سره یو جادویي ګوتۍ ده. د بوناګان ټول بوزي او په یو کمره کې بند کړي. دې ځای کې د الپ هغه مشر موږ ته تورین یې د ده خوا ته راوستی. دې ځای کې د الپ دا سردار ټنډراین چې کوم دی دی دې تورین ته ووایي چې زه ستا مدد کولی شم، خو ستا په خزانه کې ماله لږه غونته ایسه پکار ده. په دې ځای کې تورین ډېر زیات غوسه شي. دی د دې الپ سردار ته ووایي چې کم وخت کې ما ته ستا ډېر سخت ضرورت و، نو په هغه ټایم کې تا موږ ته شا کړه، زموږ مدد دې ونه کړو. اوس هم ما ته ستا ضرورت نشته. زه به د ډریګن نه خپل محل او خپله خزانه په خپله اخلمه. ته خو یو بزدله انسان یې. په دې ځای کې د الپ دا سردار ډیر زیات غوسه شي. دی حکم وکړي چې دی هم د بوناګانو سره په جیل کې بند کړي. بل طرف ته موږ ته بلبو وښیي. هغه د محل ته راننوځي او دی خپل ملګري آزادولو کوشش کوي. په دې ځای کې ځای په ځای ډرامانې د ډرامان کچرې ته غذاري د اوبو په ذریعه دی خپل ملګري را وباسي او دا ټول د ډرامانو ته وردن نه کړي او د ډرامانو له دکې ورکې د ښکته اوبو ته لاړ شي، یعنی د دې محل نه د دې په ذریعه وځي. په دې ځای کې الپ ته پته ولګي چې بوناګان په دې ډرامانو په ذریعه کې د دې ځای نه وتښتېدل. کمار په دې ځای کې حکم وکړي چې دروازې بندې کړي. دو په دو پسې د دروازې بندې کړي. بل طرف ته په دې ځای کې هارک راشي او په دې الپ باندې حملې شروع کړي او په دې ځای کې د ګمسان جګړه شروع شي. هارک هم ډېر زیات وي. په دې ځای کې سره د الپ په جنګ ورشي. په دې ځای کې یو هارک اوبو ته ورټوپ کړي، خو بلبو په صحیح ټیم مړ کړي. دیکھتے په دې کیله کې د ګمسان جګړه شروع شي. په دې ځای کې کیلې د ډرم نه راټوپ کړي. د اصل کې د لیور کولاوي چې د دروازه کولاو شي، خو یو آرک کیلې په تیر باندې اولې دا ټور جنې چې کوم وي دا هم راشي د دې آرک سره په جنگ باندې. بل طرف ته شهزاده هم راشي او د آرک سره په مقابله ورغلي. کیلې په صحیح ټیم د دروازې لیور کولاو کې دروازه چې کولاو شي بوناګان د دې ځای نه وځي. بل طرف ته آرک هم د اوبو ته ورټوپ کړي. کیلې په صحیح ټیم د ډرم ته ورټوپ کړي. د دې ځای نه د وتو کوشش کوي. آرک خو اصل کې شاته د دو شکار لراغلي او آرک د دو پسې هر طرف ته ورمنډې وخی چې موږ په څه طریقه باندې د بوناګان مړه کو، ځکه چې د بوناګانو سره د دو خانداني دشمني وي. دلته کې توریل او راجکمار هغه هم د دې آرک سره په جګړه ورغلي او دو هم د دې بوناګانو لپاسه په دې نه دی چې څومره آرک وي د دې ټولو آرک خاتمه شروع کړي. په دې ځای کې د ډیر په سمجھدارۍ سره د دې آرک نه ځان د پاره اتیار اخلي او د دې یارو په ذریعہ د
ځان د دې ځای نه وباسي. د ډېر په سمجدارۍ د دې آرک نه خپل اتیار ځان سره راغونډ کړي او په دې ځای کې ډېر آرک د په دې اوبو کې غرق کړي. بل طرف ته شهزاده هم د دې بونوګانو مدد کوي او